وهي جرعه واخلای جرعه واخلای جرعه واخلای نوې ماډل جرابې مې راوړي ګرمې جرابې مې راوړي دا جرابې هم ستاسې پښې هم ستاسې لاسونه او هم ستاسې غوږونه ستاسې د ځان ټول غړي ګرموي ټول ګرموي جرابې واخله له دې ځای نه ورک شه کمقله ځه لاړ شه ګوره ګرانه زه په کلي کې ګرځم جرابې پلورم دا ځای هم راته د کلي غوندې ښکاره شو ځکه راغلم ځه لاړ شه سمه ده ځم کومه ستونزه نشته سمه ده دا دی زه لاړم د خدای په امان یو څه درته ووایم ښې جرابې مې راوړي واده نه اخیستلی جرابې واخلای جرابې واخلای جرابې واخلای راشئ ګرمې او نرمې جرابې واخلای راشئ هله زر کمئ جرابې واخلای خپل ځان د روماتیزم ناروغۍ نه وساتئ خپل ځان د سینه او بغل نه وساتئ جرابې واخلای تاسې دواړه هلته څه کوئ ها ګوره وروره تاسې باید ځان ګرم وساتئ تاسې باید جرابې واغوندئ جرابې شته جرابې واخلئ زه ورک شه چېرته ورک شم تاسې څومره سرزوري وختئ څوک چې جرابې وانغوندي هغوی سینه او بغل کېږي هغوی د روماتیزم ناروغۍ نیسي ولې نه پوهېږې غواړې چې ووژل شي نه ژوندی اوسئ ډېره مننه نیغ غواړم داسې چې دلو زه ورک شه جرابې شته جرابې واخلئ خو ګوره زه درته یوه خبره کوم یعنې دا چې تاسې جرابې وانخیستئ پښېمانه به شئ لاړم د خدای په امان جرابې واخلای جرابې واخلای ګوره ماشه کاروبار بیخي خراب دی یعنې کاروبار بیخي نشته هغو کمقلالو ان یوه جوړه جرابې هم وانخیستلی دومره وګرځېدم هېڅ هم جرابې وانخیستلی خیر د دې کار سزا به ورته ورکړم ډاکټره بې ځایه خبرې بس کړه ماشه مه غوسه کېږه ومې غوښتل چې د عملیاتو تر څنګ لږې ټوکې هم وکړم تر څو ستاسې فکر هم سم شي او عملیات سم ترسره شي خبره لنډه که تا ته ولې زور درکوي په دې بدرنګې څېرې سره ولې خبرې کوې دلګی مشر ملګري زه له تا نه یوه پوښتنه کوم کومه بله څېره نه وه چې تا ته یې درلېږدولې وه یعنې داسې یوه څېره چې ټوکې یې خوښې شوی وای او هره شېبه دومره په غوسه نه وای ډلګی مشر سمه ده په هر حال اصلي موضوع ته راځم هلته هغې کوډلې ته نږدې هر ځای کې ګیدړان شته همدارنګه ځینو ځایونو کې درنې وسلې هم ځای پر ځای کړي دي همدارنګه په پایل کې یو څو سپېره ګیدړان دي دومره سپېره دي چې بیخي ورته کتلی څوک نشي مشره باور وکړه داسې چې ده نو موږ باید هغوی له نږدې نه وګورو اوس نو ماته ښه غوږ شئ زه جلیل او ډاکټر وړاندیز وم مامیشه ته او زهرا خور هم دلته پاتې شئ سمه ده امر پزې کېږي قومندان صاحب خورې ته د جنګ په میدان کې خو دا معلومه نه ده چې هغه وحشیان له کومې خوا نه را پیدا کېږي ته او مامیش هم دلته پاتې شئ سمه ده مامیش به سمرستې ته اړتیا پیدا کړي زر کوئ موږ زه هلته دي
نقشه خفقان هم نشته برید چاوای منډاکەی نەخەتە پایلشوە زەهرا خۆرێ دانو چێتە لاړە قومندان صاحب که دې پیکاغام ونه خوړل شي زموږ کار سختېږي یو لاسي بم یې ختموي زرکوه ډاکټره ډاکټره سمه ده باشه اندېښنه مه کوه دا کار ماته پرېږده نه بسم الله ماشه موږ سخت د برید لاندې یو کمې سر پورته کړم نو سورای کېږم غل بېغه نه جوړېږي څنګه وکړو زهرو که زهرا خۆرێ ته څه کوې د نەخەتە په ځای کې ته څه کوې که زه له دې وحشیانو نه یو مردار نه کړم نو زړه مې نه یخېږي عسکره شاته راشه دې خواته راشه مامیشا آفرین زماره آفرین زما ریا آفرین دا کار دې څنګه وکړه قومندان صاحب دا کار ما نه دی کړی زهرا خور دلته راغلې وه د هغې له څنګه مه لرې کېږه قومندان صاحب هغه ښځه بیا ورکه شوه زه خو نشم کولی چې له لاسه یې ونیسم لاړه بیا چېرته ورکه شوه ته له یوې ښځې نه ساتنه نشې کولی جلیله راځم قومندان صاحب اوخره ګرانې اوخره عباس له کم نه وتلی وتلی رستم قومندانه څه خبره ده سنګوریانو د عباس په کم برید کړی دلته موږ وژل کېږو قومندانه د څه لپاره عباس له کم نه وتلی هغه کم زموږ په درد نه خوري عباس بهرني خبریالانو پسې تللی سنګوریان به هلته بوخت شي وجنګېږئ وزغمئ که څوک وتښتېدل مرداروم یې سمیرا هغه ما ویل تلیفون دې یو ځل راکړه ټلیفون باندې څه کوې ته هغې ته وګوره د ماشومانو تلیفون ډېر خوښېږي پرېږده چې خوشحاله شي واخله ګرانې ژوندی اوسې وګوره تا ته مې څه راوړه واخله وګوره 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 تلیفون ستا خوښېږي څومره ښایسته دی وګوره څومره ښه شیان دي زر کوئ زر کوئ زر کوئ دروازه ماته پرېږدئ زر کوئ زر کوئ عباس نومی زناور چیرته دی نشته لاړه دلته نور څوک نشته قومندان صاحب عباس چیرته لاړو ووایه زه نه پوهېږم د
دا سمانه لري چې نه پوهېږم والله چې نه پوهېږم څوک نشته راځه مامیشه راځه ولسوالۍ کې برید کوه عباس چاته حال نه ویل کمړ مې هم کې زه نه پوهېږم ماشه زهرا خو همیشه دا ډاکټر زر کوه کومندان صاحب ارامه اوسه ملګريه لاسونه دې دې خواته که